د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د سړي نوم امجد او د ښځې نوم ثنا و. امجد به د میانو کار کولو، میان به یې نیول او په کلي کې به خرڅول او په هغوی به دوی ګزاره کوله. یه سړیه شا به زر د چیست که کار لوازی او که نه ناوخته به شي در باندې. نه ښځې نه ناوخته کېږي، به دا چیست که ما نو روانېږم. ښځه د ځان خیال ساته، زه کار لزم. ښځه لا دې مل شه. او دغسې به د دوی دواړو ژوند تېرېدو. هم په دغه کلي کې د امجد سره په خوا کې د امجد ورور چې د هغه نوم ساجد و د خپلې ښځې رخسانې سره اوسېدل. خو دا دواړه ښځه خاوند ډېر لالچیان وو. یې سړیه پاسېدلې به وي، کار له به تللی وي. ارور ته دې وګوره څونه خشته کار کوي او ټول کور ساتي، او ته یې چې بس کور کې کټ کې پروت یې. یا ښځې نو زه څه وکړم؟ ما له خو څه کارم نه راځي، ته راته څه ووایه ځه. یې سړیه زه درته یو کار ښیم، خو کې روزانه ځه د رور نه دې کبان راوړه، هغه پخوه او خرڅوه. په کلي کې د میانو دوکان نشته، خشته کار بری کېږي. یاده ښځې څه زبردسته خبره دې وکړه، او دا کار اسانم دی چې ستا په دماغو کې دا خبرې کوم چې نه راشي. بس سبا ورځم او شروع کومې. او دغسې په سبا باندې ساجد د خپل ورور امجد دکان ته لاړ شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یله کوم چې د ما درته یو خبره کوله، زه هم د میانو کار شروع کومه، تا نه به میان وړم، هغه به پخوم او خرڅوم به. که ته څه وې؟ دا څه وې لالا، دا خو ډېر زبردست کار دی چې څومره میان دې پکاري به زه به درله در کوم. ښځه دا راته ووایه چې دا ټول به څومره دي؟ زه خو یم چې دا ټول د نه یو سم چې نن کار شروع کړم. یاره لالا دا څه خو راته پته نه لګي، خو دا ټول به وتلم چې د څو روپو نو ټول به درله درکړم. ښځه دا څوک چې دا ټول راوتله چې د څو روپو دي بیا به ورسره کولو ځه. صحیح ده لالا، اوس به درله دا ټول وتلم. دا ټول به د یو 500,000 روپو وي، پیسې خو به نو دې راکې که نه. ماله ته کبان واچوه، زه څه تختم خو نه چې څومره کبان خرڅوم در کوم به درله، ما هم راشه پیسې به درکړم. او دې نه پس امجد خپل ورور ساجد لا ټول میان ورکي او ساجد په کلي کې د پخو میانو کاروبار شروع کی. یالوله میان په څو روپۍ کیلو دي؟ په 2000 روپۍ کیلو دي. دا خو ډېر ګران نه دي. یاله لوله دا چې په سوچو غوړو کې پخومه چې یو ځل یو خوري بیا په بار راځي. ها ښځه یو کیلو راله واچوه. بل طرف ته چې امجد کور ته لاړ شي نو د امجد ښځه ثنا بیماره وي. یې سړیه دا ته څنګه په وخت باندې راغلې؟ خیر خو دی، میان دې خرڅ کړل؟ او یاره به ساجد هم د میانو کار شروع کو، او رانه ټول میان یې وړل. ساجد کار شروع کو؟ څه عجیبه غوندې خبره کې نو، او پیسې یې درکړې که نه؟ نه که نه، هغوی میان به یوسم، وی ماښام چې میان خرڅ کم بیا به درله پیسې درکړم. خو دا راته ووایه چې په تاسې چل شوي دي، ولې داسې کټکې پرتې؟ بیماره که ولې؟ او که نه بس لږه تبه مې ده او په سر مې داسې لږ شاندل دی، ما وی چې لږ ارام وکړم. ښځه ماښام چې ساجد نه پیسې راوړم بیا به د ډاکټر له ځان سره بوزم، هغې پورې ارام وکړه. او بل طرف ته ساجد میان خرڅوي، ټوله ورځ تېره شي او ماښام شي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وایه که نه کار دې څنګه و؟ زما په خیال کار خو چلېده، ځکه چې میان دې والي دي که څنګه؟ او که نه یاله کار خو ډېر خچته و چلېده، بس دغه لږ شان میان پاتې دي، دا هم خرڅومه نو بس بیا ځمه کور ته. ښځه میان خو داسې هم خرڅ کړي دي، زما هغه پیسې م راکړه چې ځم کور ته. ماله زه څه تختم خو نه یاره، خو سهار به درله درکړم که نه. یاره ما سره اوس پیسې نشته او ښځه مې بیماره ده، هغه ډاکټر له بوزم، څه به کومه اوسه؟ ماله څه مړه کېږي خو نه، خو سهار به دوکان ته درشم، نور کبان به م واړم او پیسې به م درکړم. ساجد امجد ته پیسې ورنکي او امجد خپل کور ته خفه روان شي. یاره دا خو ساجد ما سره دوکه وکړه، اوس خو ما سره نور پیسې هم نشته او ښځه مې بیماره ده، دا به اوس څه کومه یاره؟ او امجد دا سوچونه کوي چې په دې کې یو فقیر بابا امجد له راشي. یا بچی د خدای دپاره زما څه مدد وکړه، ډېر زیات غریب یم سره نشته. بابا ما سره خو دغه 50 روپۍ دي، دام ته واله ځه ستا به پسې وشي.
لوی شي بچي الله دې کامیاب کا ته ډېر ښه انسان یې خو دا راته ووایه بچي چې ته ولې خفه یې چې څه مسله ده ماته ووایه او دې نه پس امجد هغه فقیر بابا له ټوله کیسه بیان کی. یاره بچي ته خفه کېږه ما تا ته زه د راز یو خبره کوم خو چاته به به نه په دې ځنګل کې یو خاص خونه ده او په هغه اونه کې یو جادوګره بیزو اوسېږي خو یو خبره یاد ساته اول به د هغوی تعریف کې بیا به ورته خبره کې خو یاد ساته چې بیزو ورته ونوې ګوره بیا غوسه کېږي. دا څه وی بابا ته رښتیا وې که ګپ را سره لګې زما خو یقین نه راځي. نه بچي رښتیا ویم زه ته لاړ شي یقین به دې راشي. او دې نه پس امجد د هغې بیزو په تکل کې ځنګل طرف ته روان شو. خو لږ ساعت پس امجد ته په ځنګل کې هغه بیزو میلاو شوه. امجد چې هغه بیزو ولیده نو ډیر خوشحاله شو. یدلو با ته څومره خشته او دا لکې دې څومره خشته ده وایي او دا سترګې دې څومره خشته دي سمه رڼا کوي ستا په شان خو ما اورېدلې نه ده چېرته. یلکه ته څوک یې او تا ماته دللوبا ووایې وایه څه غواړې چې درله درکړم. یاره دللوبا لږو پیسو ته مې ضرورت دی ویم که پیسې دې راکړې نو ښه به وي. او دې نه پس هغه بیزو د جادو سره امجد له پیسې ورکي. امجد چې دا پیسې وویني نو ډیر خوشحاله شي او په منډه منډه کور ته روان شي. یا ښځې څنګه شوې طبیعت دې څه ښه شو که نه تا ته ویم. اول راته دا ووایه امجده چې دا پیسې ساجد درکړې که قرض دې کړې. او دې نه پس امجد ښځې ته ټوله کیسه بیان کی. ښځې هم خوشحاله شي او دوی نه پس دوی هسپتال ته لاړ شي. په سبا چې ساجد د امجد دکان ته راشي نو امجد په دکان کې نه وي. او دې نه پس ساجد د امجد د کور ته لاړ شي. یا ښځې غوښه خوره که نه؟ یا سړیه نو تم خوره که نه؟ ښځه اول تو وخوره. نه اول تو وخوره. یا سړیه دا ولې پریشانې په وخت باندې دې درد دی او که ولې داسې خفه ناستې وختي داسې؟ یاره وختي دام چې دوکان ته تلم د هغه دوکان هم بند و بیا چې کور ته لاړم نو دواړه غوښې ته ناست و نو چې کار هم نه کوي نو غوښې د کوم ځای نه خوري. مره ما وی چې څه چلو شو یاره چېرته به چا نه قرضه وشتي په هغې به یې غوښه راوړي. او دغسې به روزانه امجد هغه بیزو ته تله هغوی به پیسې ورکوي او په هغې پیسو باندې امجد ځان له یو کور هم واخیسته او د مایانو یو غټ کاروبار هم شروع کړه. ډېرې کښتۍ یې واخیستې میان به یې نیول. ټول کلیواله به د امجد نه میان اخیستل او امجد دغسې ډیر زر مالداره شو. خو ساجد به دغه سوچونه کول چې د امجد سره د دومره مال د کم ځای نه راغلو. یاره ښځې زه خو امجد ته حیران یم دا وګوره کور یې م واخیسته دومره غټ کاروبار یې م شروع کړو چې دې دا دومره پیسې کوم ځای نه راوړي. یا سړیه نو یو کار وکړه که نه سبا واپسې پټ پټ لاړ شه وګوره چې دې روزانه مازدیګر چېرته ځي او که نه سبا ورپسې ورځم او ګورم چې دې چېرته ځي چې ټوله خبره معلومه کړم. او دغسې په سبا باندې ساجد په امجد پسې پټ پټ روانو او په ځنګل کې د امجد او د بیزو راز ساجد ته ښکاره شي. او ساجد چې کور ته راشي نو ټوله کیسه خپلې ښځې ته وکړي او په سبا باندې دی دواړه د ځنګل طرف ته روان شي. یاره ښځې ما نه خو یو شو دې بیزو ته به څه وایو هسې نه څه راته ووایي. نه مانا بس ورته وې پیسې راله راکړه. یا بیزو ستا به جادو که او زر تر زر راله سمې ډېرې پیسې راکړه په یو ځل باندې مې مالداره که ښه ستا به که نه جادو که که نه پیسې راکړه که نه. ښه درکوم درله. بیزو غوسه شي او جادو سره د ساجد نه کاڼی جوړ کړي. دا ستا سزا ده تا ماته بیزو ووایې. او د ساجد ښځه چې دا هر څه وویني نو ویریږي دوه خپلې دوه پردې کړي او په منډه منډه د امجد دې کره لاړه شي. د ساجد ښځه امجد ته ټوله کیسه وکړي او امجد د هغې سره بیزو له راشي. یدلوبا زه د ده روړم دا ولې تا د ده نه کاڼی جوړ کړو؟ ته زه غوسه کړم ماته بیزو ووایې او ماته یې ویې ماله ډېر زیات مال دولت راکړه. ښځه زه درنه د په ځای باندې معافي غواړم بس یو چانس ورله ورکړه بیا به داسې نه کوي. او دې نه پس هغه بیزو د امجد په وینا باندې ساجد واپس سم کی. اوس خو مې سم کړه خو ګوره تا درته ویم چې ته ته وایې دوباره دې ځنګل ته را نه شي ګورې بیا به ترې کاڼې جوړومه. یاره زما توبه ده چې به کله هم بیا دې ځنګل ته را نه شم تا ډېره مننه. دې نه پس به ساجد د امجد په دکان کې کار کولو. ساجد ته د خپلې دوکې
او د خپل لالچ سزا میلاو شوه، خو امجد ته د خپل خوالي او د صبر سیله. یاره وړه خفه کېږه ما، دا دوکان یوازې زما نه ستام دی. ساجد له هم د خپلې غلطۍ احساس وشي او خپل ورور امجد ځان له راجوخت کړي.